دوست مونږه خساره کې روان یو که نه، نو 500 روپۍ ګټو او لږې 1000 روپۍ، نو دا ټوله خساره ده که نه. دا جي دا به زه څه کومه تاسو پیرکه او دا بل ورته دا جاړي وایي. هله پلار مې پاوی ګولې ولګېده، نو تا په پټي کې څه کولو؟ دا به زه څه کومه؟ دا ولې روکې؟ دا ولې دا مې پلار په هوایي ګولې ولګېده. دا شوی بس مه جاړه، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای دې وبخي یا الله ته دواړه جهانه غشته کړي. خو زه دلته انډیواله ډېر زیات خفه شمه که نه، دا وایي ډزې ډېر خراب شی دي. څه دي خلکو تاریان یم چې خلکه دا وایي ډزو کې چې دا بره ګولۍ لاړه شي، نو د دوی زړه دا نه راځي چې دا ګولۍ به لاندې راځي. په دې دقسې انسانان هم لګي، په دې دقسې ځناور هم لګي، ماشومان هم پرې لګي. ولې دې خلکه غریبانان دي، د کوټو نه بار ملاستي، نو د شپې ټوله شپه دا ټس ټوسي، نو په دې خلک هم لګي. خو بس دقلته زه بې سوره شمه که نه، نو څوک دا سړی ونیسو په ډنګه ډولۍ وړي که څه کوې؟ او وړو یې، خو هغلته زه را روان وم او یکدم ډزې شوې او پلار مې په هوایي ګولۍ ولګېده. هغوی خو چې دی نو خپلې خوشحالۍ باندې، خو موږ ته دلته کور کې غم پېښه. مه جاړه مه جاړه، خو زه دې تاریان یم چې پلار دې په هوایي ګولۍ ولګېده، دې طلاق بره په هوا کې څه کوله؟ بس هماړه ته خو لیونې